د هرات ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست ښاري محتسبینو له لوري د ځایي خلکو په مرسته هغه کوډګر ونیول شو چې په سیمه کې ناروا او غیر شرعي کړنې ترسره کولې. د امر بالمعروف وزارت د هدایت پر اساس د هرات ولایت محتسبینو د یاد ولایت د مرکز اړوند نهمې ناحیې سیمه کې د ځایي خلکو په مرسته هغه کوډګر نیوله چې په ټولنه کې ناروا کړنې ترسره کولې. د محتسبینو له لوري له یاد کس سره د کوډو یا سحر هغه لوازم هم نیول شوي چې په وسیله یې کوډې ترسره کولې. د دې ولایت د محتسبینو له لوري به یاد شخص تر پوره څېړنې وروسته د دې ولایت شرعي محکمې ته وسپارل شي. بلخوا د یاد ولایت ځایي اوسیدونکي د محتسبینو دا کړنه ستایي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې خپلو کارونو ته جدي پاملرنه وکړي او خوښي کوي چې له دې سره به په ټولنه کې د منکراتو مخه ونیول شي. د پلازمینې کابل په ګډون لسګونه کوډګر یا ساحران له کره شواهدو سره نیول شوي او د دوسیو له رسمي کېدلو وروسته د ولایتونو شرعي محکمو ته سپارل شوي دي.